اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د پښتون قوم ځوانانو د پښتون قوم ځوانانو ځان خبر کړئ راپاسئ خپل حق وپېژنئ خپل حق واخلئ راپاسئ خپل حق ثابت کړئ ځان خبر کړئ یاد ساتئ چې د امونه تر اباسي نه پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده د پښتنو برخه ده ستاسو برخه ده د پښتنو ځوانانو برخه ده یاد ساتئ د پښتني خاورې په ټولو سرکاري چوکو نوکرو اولنی حق یاد ساتئ د نړیوال دستور په مطابق ستاسو د پښتنو ځوانانو دی یاد ساتئ د پښتني خاورې په ټولو سرکاري چوکو نوکرو اولنی حق د نه لرو په سبب زمونږ پښتنو مشرانو د پنجابیانو پارسیانو عربیانو او نورو قومونو په خاوره د هغوی د نوکرانو چاکرانو په شان د مسافرۍ ژوند تېر کو یاد ساتئ پښتنو سترګې وغړوئ په خپله پښتنه خاوره خپل اولنی حق ثابت کړئ یاد ساتئ د نړیوال دستور په مطابق دا ستاسو لازم حق دی چې د پښتنو په خاوره به د پښتني خاورې په ټولو وسایلو سرکاري دفترونو چوکو او نوکرو د اولنی حق د جوګه پښتنو ځوانانو وي یاد ساتئ دا د نړیوال دستور په مطابق د پښتنو په خاوره د پښتني خاورې په ټولو سرکاري چوکو او نوکرو اولنی حق د پښتنو جوګه ځوانانو به وي یاد ساتئ د عالمي دستور په مطابق د پښتني خاورې په ټولو وسایلو سرکاري دفترونو چوکو او نوکرو اولنی حق یاد ساتئ اولنی حق د پښتنو ځوانانو دی یاد ساتئ ځان خبر کړئ راپاسئ پښتنو ځان خبر کړئ په خپله پښتنه خاوره خپل اولنی حق ثابت کړئ والسلام ژوندی دی پښتون قوم ژوندی دی ډاکټر خان تیک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ